تمام معززو قدرمندو مشرانو کشرانو دا شهر مبارک یو مبارکا میاشتا د برکتونو نا ډکه میاشتا دا د رمضان میاشتا او الله جل شانه د رمضان روزي فرض کړي الله فرمای یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے د ایمان خاوندان دا اللہ جل شانہ دا طرفنا تاسو باندې روزي فرض کتب علیکم الصیام دا اللہ جل شانہ دا طرفنا تاسو باندې روزي فرض کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې مخکانو خلقو باندې د رمضان روزي نیول فرض لعلکم تتقون اس حکمت دا روزے سدے دا روزہ اللہ جل شانہ ولی فرض کرے دا دیکھی فلسفہ سے نو اللہ جل شانہ حکیم دے او ہری او کاری دا حکمت نڈک نو دا حکیم کارونا دا حکمتونو نڈک نو اللہ جل شانہ چی امت مسلمہ بانی روزہ فرض کا دے کی حکمتوں نے دے اواغا حکمت تا اللہ جل شانہ اشارہ کی لعلکم تتقون دا دید پارا چی تاسو کی پرہیزگاری راشی تاسو کی تقوی دیانتداری راشی تاسو کی دا اللہ جل شانہ اطاعت اتباع راشی او تاسو دا شریعت مطہرہ بانی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بانی عمل کو لعلکم تتقون گوری زمان معزز یول اسمیاشت انسان خوراک سکاک کئی نو یولس میاشتو کی دوانی روجہ فرض نوی یولس میاشت دے افطار کی وی روجہ پی نوی دا یو میاش پا دبانی دا اللہ جل شانہ دا طرف نا روجہ فرض شو ندی روجہ کی بدی دیر کارونا نکے پابند بوسی روجہ کی با دا خوراک و دا سکاک نزان بچ ساتی نزدیکت دا بی بینا بدے زان بچ ساتی خوراک بنکے سکاک بنکے دورزی پلی بی بی تبا نزدیکت نکے دا اس دا اللہ جل شانہ امتحان دی روجہ عبارت دا دین دے چی تب خوراک ہم نکے سکاک بم نکے نزدیکت با بی بی تم نکے دا طول بتا بانی منوی دا بانی حرامی دورزی دا کارو نبنکے نو دی کے ساتھ تربیت اللہ جل شانہ کئی چی تاکہ دا اللہ جل شانہ دا احکامات منو دل راشی روجہ کی خوراک سکاک حرام نو سوچو کا یوازی روجہ کی مثال دا اللہ جل شانہ احکامات ندی دا اللہ جل شانہ احکامات اخطول قرآن و احادیث مبارک دی نو دا اللہ جل شانہ احکامات خدا کال دولس میاشت شروع دی دا اللہ جل شانہ احکامات دورزی متوجی دی او دا شپے متوجی صرف روجے کی دا اللہ جل شانہ اطاعت کو او بیا دا اللہ اطاعت پر خودل دا خود منافقان و عمل دا خود منافقان و عمل چی فیدہ بے دین اسلام کی معلوم شو نورا بلے
او چې دین اسلام کې به فائدہ نه ونطلب نو صرف د روزي احکامات منودل د روزي ذکر اذکار کول او نفل او تهجد او تلاوت کول دا په صرف د روزي نه دی پکار دا الله جل شانه احکامات تا هر وخت متوجي نو تعالی الله جل شانه یو تربیت درکې چې اے مسلمان ته څنګه په دې روزه کې د الله جل شانه متبعي د الله جل شانه اتباع کوونکې منځ او د سډیر دی روزه تلاوتونه دي ډیر دي نو دا شنکالو سر باندې وساته لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو کې پرهیزګاری راشي دا د روزه حکمتونه دي دا یو میاشتا څنګه د الله جل شانه اطاعت کو عمدہ کشان بدا اللہ جل شانہ اطاعت کالو سر کے لعلکم تتقون زما محترم روجا دا امت مسلمہ دا پارا یو رحمت تے انسانانو دا پارا رحمت تے حیوانات و ڈنگرو دا پارا رحمت تے د مخلوق د دریاب د غي د پاره رحمت دی او د زنګل د مخلوقاتو د پاره رحمت دی ذکر الله جل شانه یو ارشاد فرمای ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ايدي الناس ظهر الفساد دا فسادونه چې په ځمکه باندې شروع دي ظهر الفساد فی البر والبحر دریاب کې چې سونا فسادونه راځي دریاب کې چې سونا زلو طوفان او زلزلې راځي او سونا حادثات راځي او په اوچه باندې چې څومره زلزلې راځي څومره زل طوفان راځي ځنګلو کې چې څومره شر او فساد راځي گیاگانی اوچشی او بختمی شی حیواناتو تا تکلیفی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس دا خود انسان دا عمل دا وجه نده دا انسان عمل درست نده دا انسان عمل چی درست نشی پا زنگلو کے شر و فساد شروع شی بارانونه بند شي غیاګانی بندي شي زلو طوفان شروع شي زلزلې شروع شي آفتونه مصیبتونه شروع شي دریابي مخلوق ته هم تکلیفي او د زمینی د اوچ مخلوق ته هم تکلیفي دا د انسان د عمل د وجه ظهر الفساد فی البر والبحر په دی وجبان زما معزز ورونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کله د روزي میاش داخل شي د روزي میاش کله داخل شي د الله جل شانه د طرف نه یو سو اعزازات د امت ته ملوش لم يعطى نبي قبلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا اعزاز دا انعامات مخکنو امتونو تا اللہ جل شانہ نو ورکڑ یو پہاگی کدا دے ملائک نورانی مخلوق دا دی امت دا پارا دا دی انسانانو دا پارا دعا پاڑی مغفرت دعا والا غواړي هغه ملائک الله ته بازاري منت استو زما د پاره چې الله بخنه وکړي اوس موتا ته وګوره او نورانی مخلوق ته وګوره زما استا شپه ورځ ځواني بوډاواله ناس سبا سټولو کې نافرمانی आवाजونه کیږي او ملائک لا يعصون ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائک د الله نافرمانی نه کوي
ملائک دا اللہ جل شانہ نافرمانی نہ کوي. ابن آدم دا خو نافرمانه ده، دیکھو خو نافرمانی ده، لیکن اعزاز اے انسان استا دا دے چې کله دا میاشت د رمضان راشي ملائک تا د پاره د الله نه بخنه غواړي. هغه ملائک چې هغې نه ګناه نه صادر کېږي، هغې ګناهونه نه کوي. زما او ستا چې څنګه دا سانس دی، سا ما او تا اخلو او بغیر د سا اخیستلو نه ما او تا ژوندی نه پاتې کېږي. دک شان د ملائکو عبادت ته شپه ورځ الله جل شانه ته په عبادت باندې مشغول دي. باوجود د دې نه زما قدرمند وروره چې کله دا روژه راله تا د پاره دا نوراني مخلوق د الله جل شانه نه بخښنه غواړي. دا ستا اعزاز دی او ستا د وجې نه اللہ جل شانہ جنت مزین کی خستے کی تتزینا جنت اللہ جل شانہ مزین چکل دار میاش دا رمضان راشد او یاد ساتا ستاد وجنا سرکش شیطانانو اللہ جل شانہ قید تواجہ ستاد وجنا سرکش شیطانان اللہ جل شانہ قید تواچی یعنی اتڑی سمندروں کے غزار کی اگی اسی زلیشی ساد اعزاز دا وجد چتا تا اللہ جل شانہ یو عظیم الشان میاشرا وستدا. حدیث کے راضی مور بی بی حضرت عائشہ فرمائی کله چې میاشت د رمضان راغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کې به اضافه راغله. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رنگ دا به متغیر شو، رنگ به بدل شو. میاشت د رمضان راغله رنگ به متغیر شو، عبادت کی بے اضافہ راغا زکا میاش دیر دا عظمت نہ ڈکر آغا. بدیو جا زمان معززو دا خود عبادتونو سیزن دے، دا خود عبادت میاش دا. آغا شیطانان چی کم سرکشی ستا دا وجنا اللہ جل شانہ آغی قید تواچی سمندروں کے غزار کی وی سیزی چې زما د محبوب په امت باندې چاته روزه خراب نه کړي. نو روزه خو ما ته خراب، روزه خو صرف د خوراک او اسکاک یا د نزدېکت د بیبي نه عبارت نه دی. روزه د تمامو معصیاتو نه به ځان بچ ساتي، تمامو ګناهونو. دا د روزې امتیاز دی. دا علماء لیکي دا رمضان دا د رمز نه اخیستی شوی دی. رمضان د رمز نه اخیستی شوی دی. رمز سیزلو ته ویلی کېږي، سیزلو ته، مټاولو ته، ختمولو ته دا رمز عربی کې ویلی کېږي. نو کله چې دا میاشت رمضان راشي نو ستا گناهونه ورکه الله جل شانه سیزی، ستا گناهونه ورکه الله جل شانه مټاوي او ختمي ورکه. دا خصوصیت د دې میاشت دی. ستا گناهونه باندې الله جل شانه د محو قلم راکاږي. ذکر رمضان راغلی او حدیث مبارک کې راځي چې کله لومبنه ورځ د رمضان شي، لومبنه شپه د رمضان شي، الله جل شانه دې امت ته په نظر د رحمت باندې وګوري او چې یو ځلې په نظر د رحمت باندې وکتل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لم يعذبه ابدا، بیا ورته الله عذاب نه ورکړي. تا ته الله جل شانه رمض نه دا رمضان اخیستی شوی دی.
ستا د وجنه الله جل شانه شیطان سیزی، ستا د وجنه الله شیطان سیزی چې زما د محبوب په امت باندې چلته روزه خراب نه او داسې روزه ده روزه راغه د مغفرت سبب دی، اوس دا روزه اوتله او ستا مغفرت نشو، نبی رسول الله والسلام ته خیری وکړي، کوشش کول پکار دی، سبقت کول پکار دی، اطاعت کول پکار دی. نو دا خو یو تربیت دی، دا یو میاشتا د ډیرو سيزونو نه ته منئ، داسې به ټوله زندگی تیره